बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 6 साइंस थे सलोरम नंबर यूनिट थे पदी यो टॉपिक थे सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यो गैस थे چې هغه کاربن ډای اکساید دی د دې ذرایع چې دي نه هغه څه دي نو ماشومانو کوم کاربن ډای اکساید ګیس دی په هوا کې د هغې نه علاوه اکسیجن دی بیا نایټروجن دی خو موږ پکې د کاربن ډای اکساید ګیس خبره کوو چې د کاربن ډای اکساید ګیس چې دی د دې ذرایع چې دي دا کمې دي نو هیومن انیملز اینڈ پلانټس انسانان زناور او بوټي دا درې ونه داسې دي چې دا د کاربن ډای اکساید ګیس سورسز دي یعنی ذرایع دي اوس هیومن چې دي نو دا اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید چې دی کله چې دغه اکسیجن د خوراک سره شامل شي نو د هغې په بدل کې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی نو هغه پیدا کیږي او هغه موږ د نوز په زیره چې دی انوایرمنټ له ورکوو دغه شان انیمل چې دي نو هغه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره اکسیجن ګیس چې دی راکاږي او کاربن ډای اکساید ګیس چې دی نو هغه بهر انوایرمنټ له چې دی ورکوي اوس زموږ سره پلانټس دي نو پلانټس له چې دی نو هغه کاربن ډای اکساید ګیس پکاري چې هغه په فوټوسنتھسس پروسس وکړي خو چې کله زموږ سره شپه وي نو دا بیا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی نو هغه چې دی لرکوي ځکه چې په فوټوسنتھسس په دوران کې د کاربن ډای اکساید ضرورت وي خو چې کله زموږ سره لایټ نه نو فوټوسنتھسس بیا نه کیږي نو کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا لرکوي او اکسیجن چې دی نو هغه بیا راکاږي خو دا څنګه کیږي چې they use a process called respiration in which they take in oxygen and release carbon dioxide دا کوم ډیفینیشن چې ما وویل نو دا د ریسپیریشن یو پروسس دی دا د هغې ډیفینیشن دی داسې یو پروسس چې په هغې کې لیوینګ ارګانیزم لګي اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید زموږ سره لرکوي نو هغې ته موږ ریسپیریشن وایو نو مطلب دا شو چې سورس څوک دی نو هغه ریسپیریشن پروسس دی ځکه چې په ریسپیریشن پروسس کې اکسیجن اخیستی کیږي او کاربن ډای اکساید د جسم نه لرکیږي نو دا چې دی دا زموږ سره سورس شو غټ سورسز چې زموږ سره دي نو هغه زموږ سره هیومنز دی انیملز دی او د هغې نه علاوه چې دی بوټي یعنې پلانټس دي بیا زموږ سره بل سورس چې زموږ سره دی نو هغه دی برنینګ موږ دې ته وایو چې یو څیز زموږ سره سوځي نو د هغې نه کاربن ډای اکساید ګیس پیدا کیږي نو سبسټانسز کنټینینګ کاربن هغه څیزونه چې په هغې کې کاربن او دغه کاربن والا څیزونه چې کله موږ سوځو نو د دې نه کاربن ډای اکساید ګیس چې دی نو هغه زموږ سره پیدا کیږي لکه زموږ سره چې شی برنینګ اف فیول ایندن چې ورته موږ وایو دا په هر حالت کې چې دا زموږ سره سوځي نو دا زموږ سره کاربن ډای اکساید ګیس چې دی د لوګي په شکل زموږ سره پیدا کوي بیا زموږ سره برنینګ اف کول کوم کویله چې زموږ سره سوځي د هغې نه علاوه برنینګ اف پیټرول چې زموږ سره سوځي او د هغې نه علاوه نیچرل ګیس په مختلفو طریقو باندې دا زموږ سره استعمالیږي دا انرژي پیدا کوي میکینیکل انرژي د زموږ سره پیدا کوي کیمیکل نو د هغې په بدل کې چې دی دا انوایرمنټ له کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا ورکوي ښه بیا زموږ سره درېیمې سورس چې زموږ سره دی نو هغه ډیډ باډیز اف پلانټس دي کوم بوټي چې زموږ سره دي هغه وچ شي په دې پټو کې دا راتاو شي په دې باندې له پاسه چې دی خاوره راشي سیلۍ پرې راشي د هغې نه علاوه ګټې وغیره نور څیزونه پرې راشي نو دننه په دې کې بیا هیټ پیدا شي بیکټیریا راشي نو هغه کې بیا یو پروسس کېږي چې هغې ته ډیکمپوزیشن وي او د هغې پروسس د وجې نه د دغې بوټي د دې جسم نه چې دی نو کاربن ډای اکساید ګیس چې دی نو هغه پیدا کېږي څلورمنی زموږ سره دی والکینوز ایرپشن آلسو کاز کاربن ډای اکساید پروډکشن په ځمکه کې دننه زموږ سره ګیس وي دغه ګیس چې دی دا ګرځي او کله چې دې ګیس ته په دې ځمکه کې کمزوری ځای میلاو شي نو هغه راوځي او دغه شان چل په دې غرونو کې کېږي موږ چې د والکینو ته موږ وایو یعنې موږ ته آتش فشا وایو نو دغه شان دا ګیس چې دی د آتش فشا په شکل باندې چې دی دا زموږ سره راوځي او دې نه په ډېر مقدار باندې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی انوایرمنټ ته چې دی نو میلاویږي نو دا زموږ سره د کاربن ډای اکساید سورسز دي چې کاربن ډای اکساید د کوم ځای نه راځي یو خو زموږ سره هیومنز انیملز اینډ پلانټ شو د هغې نه علاوه زموږ سره یو برنینګ شو بیا زموږ سره ډیډ باډي شو او د هغې نه علاوه والکینوز ایرپشن نو دا د کاربن ډای اکساید ګیس سورسز دي امید کوم چې تاسو پوه شوي که په دې څه پوینټ باندې نه پوه شئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ووایئ تھینک یو ډېره مننه